د اسلامي امارت زعیم شیخ الحدیث مولوي هیبت الله اخندزاده د څو ځانګړو فرمانونو له مخې په دولتي ادارو کې د چارواکو د زامنو په ګمارنه د نشه یي توکو پر کښت او پلور او د دولتي چارواکو له لوري د دولتي پروژو د قراردادونو په نیولو بندیزونه ولګول. د لوګر ولایت اوسیدونکي د اسلامي امارت د زعیم شیخ الحدیث مولوي هیبت الله اخندزاده د دغو فرمانونو د هرکلي ترڅنګ دا ډول کړنې له تېر نظامه راپاتې فرهنګ بولي او له اسلامي امارت غواړي چې په دولتي ادارو کې د ګمارنې د وړتیا او تخصص له مخې وکړي. د اسلامي امارت د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو په اساس به دومره ووایم دا ډېر د ستایلو وړ دی کوم فرمانونه چې امیر المؤمنین په دغه لنډو ورځو کې صادر کړي دي. اول له فرمانو څخه یو دا فرمانو چې حکومتي چارواکي همشان نشي کولی چې خپل زامن په اړونده ادارو کې په وظیفو وګماري او که چا ګمارلی وي دا باید زر ته زره منپاک سي. د موږ ستایو د دې ستایلو وړ ده او دا عادلانه فرمان ده د امیر المؤمنین لخوا باید کار اهل کار ته وسپارل سي او دا موږ ته د اسلام امر هم ده او سنت طریقه هم دا ده چې کار به اهل کار ته سپارل کیږي. نو که د چارواکي د یو مشر زوی د هغه کار وړ نه وي او دا یې سپاري دا یو خیانت ده. دا یو خیانت له ملت سره له حکومت سره او له ټول امت مسلمه سره ده. این فرمان صادر شده از طرف امیر المؤمنین خیلی خوب فرمان است بر شما و بر مردم. خدا کنه که امی ولی و معین و قماندان امنیه صلاحیت‌دارا میراث سابقه دولت پیشین تکرار نکنن این بشود افغانستان عملی شود. ما از این عمل راضی هستیم. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د نشه یي توکو په کښت او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی دی.